السلام علیکم. نننۍ ویډیو ډېره مهمه ده. دا تر اینډه پورې وګورئ. په دې کې زه کمپلیټ طریقه ښیم چې څنګه موږ په ټیک ټاک شاپ کې په خپل شوکیس سپیس کې موږ څنګه پروډکټ اډ کوو. مثلا تا د ټیک ټاک شاپ ریکوایرمنټ پوره کړل، تا ورته اپلای وکړه. اوس په دې نه پوهېږي چې زه څنګه اوس پروډکټ سرچ کړم او په دې خپل شوکیس کې اډ کړم او بیا په هغې کې ته ګورې چې مثلا تا ته په هر پروډکټ کې څومره کمیشن دی. دا کمپلیټ طریقه په نننۍ ویډیو کې درته ښیم. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. سکیپ کوئ مه، او چې څوک نوي دي نو فالو ضرور وکړئ. راځئ ویډیو ته. ټول نفس به راشي ټیک ټاک ته. ټیک ټاک به اوپن کړئ، بیا به خپل پروفایل باندې کلیک کړئ. پروفایل آیکن باندې چې کلیک کړئ خپل پروفایل ته به راشي. دلته موږ سره آپشن دی ټیک ټاک سټوډیو، بیا یور آرډر، بیا شوکیس. په دې شوکیس کې ستا ټول پروډکټ راته ښیي چې تا کوم پروډکټ اډ کړي هغه ټول پروډکټ راته ښیي. واپس زه بیک راځم، دلته بل ما سره دی یور آرډر. په دې کې تا ته چې کوم آرډرونه تا کړي هغه تاته ښیي. او بل موږ سره ټیک ټاک سټوډیو دی. د ټیک ټاک سټوډیو نه لاندې وګوره موږ سره مختلف آیکنز دي. په دې کې دا کوم دی چې بیک نښه ده، په دې باندې به کلیک کړئ. په دې باندې چې کلیک کړئ نه پس تاسو لاندې ته لیکلي ګوره ټیک ټاک شاپ کریټ سنټر. دلته تاسو دا آپشن راځي، په دې باندې به کلیک کړئ. چې په دې باندې کلیک کړئ دا به تاسو راولي ټیک ټاک شاپ کریټر سنټر ته تاسو راولي. بیا دې لاندې لیکلي پرفارمنس ډیټا، بیا دې لاندې مختلف نور آپشنز دي. ګوره دلته موږ سره آپشن دی مارکیټ پلیس، ټیک ټاک شاپ ټول کټس نه ښکته وګوره موږ سره لیکلی دی پروډکټ مارکیټ پلیس دی، موږ سره منیج شوکیس دی، موږ سره بیا د خوا نور دا مختلف آپشنز دي. زموږ کار دی مارکیټ پلیس سره چې موږ څنګه د مارکیټ پلیس نه پروډکټ راخلو په خپل شوکیس کې اډ کوو. نو په دې باندې به کلیک وکړو. کله چې په دې باندې کلیک وکړو ته موږ سره دا ګوره ټول پروډکټ ښیي چې په ټیک ټاک شاپ کې کوم پروډکټ موجود دی هغه ټول موږ دلته شو کوي. دلته تاسو باقاعده خاص یو کټګریز ورکوئ چې مثلا تکلیف کوي تاسو ته لیکي چې ماته څه پکار دی. الکترونیک پکار دی، صرف یو لیکل الکترونیک سره دی. الکترونیک مطابق ټول پروډکټ تاسو ته کلیک. چې اوس په دې کې زه کلیک کوم نو ګوره الکترونیک پروډکټ تاسو سره ولي. چې کومه کټګریز ته ورکړي هماغه کټګریز پروډکټ ورته راوړي. زه واپس بیک رالم. بیک شالم ته اوس ما سره ټرینډینګ پروډکټ دي چې مثلا ټرینډینګ کوم پروډکټ دی هغه موږ سره دا پاس چلیږي چې دا ټرینډینګ پروډکټ دی. مختلف پروډکټس موږ ته ښیي او دلته دا مختلف موږ سره نور پروډکټس دي چې موږ ته ټیک ټاک شاپ کوم اویلیبل دي هماغه موږ ته ټول شو کوي. پاس نه تاسو کټګریز سلیکټ کوئ شئ. اوس دلته تاسو کوم پروډکټ غواړئ چې په خپل شوکیس کې اډ کړئ نو اول هغه پروډکټ وګورئ چې هغې سره څومره سټاک موجود دی، ځکه هغه پروډکټ مې اډ کړو چې هغه ډېر لو سټاک وي. فار ایگزامپل مثلا زما دې کې مثلا زه دا هیډفون اډ کول غواړم په خپل شوکیس کې. نو زه به اول په دې باندې کلیک کوم. چې کله په دې باندې زه کلیک کوم نو دا به ته وښیي چې د سره څومره کټګریز موجود دی، د سره څومره سټاک موجود دی په دې پروډکټ. دلته اوس وګوره موږ سره ډایرکټ موږ ته ښیي ان سټاک د سره صرف 32 دانې دي. نو اوس که ته دا اډ کول غواړې نو دا ته اډ کولی شې. یا زه نه واپس راغلم مثلا زه بل پروډکټ غواړم. فار ایگزامپل زه راځم مثلا بل پروډکټ ګورم چې هغې سره سټاک ډېر زیات موجود وي. زه دلته راځم مثلا زه ګورم چې کوم پروډکټ دی کې پروډکټ ګورم چې هغه سټاک ورسره هغه سره ډېر زیات وي. مثلا زه رالم هیډفون ته، دا هیډفون زه راخلم دا ایچ پي والا. په دې باندې کلیک کوم نو ګورم چې سټاک څومره دی 102 یعنې 102 دانې د سره موجود دي. نو دا اوس ښه دی. زه یې اډ هم کوم مثلا دا 1000 که هغه سره سټاک نشي ختمېدی. که مثلا زه داسې پروډکټ اډ کړم چې هغه سره 2-3 دانې موجود وي نو ما به په هغه باندې مثلا ویډیو هم جوړه کړې په خپل پروفایل کې مې اچولي او سبا د یو کس هغه خوښ شو او هغه یې اخیستل غواړي سټاک به موجود نه وي نو هسې به هغه ستا وخت ضایع شي. نو کوشش کوئ چې هغه پروډکټ په خپل شوکیس کې اډ کړئ چې هغه په سټاک کې ډېر زیات موجود وي، هغه کس سره هغه سیلر سره ډېر زیات موجود وي. هغه پروډکټ هېڅکله مه اډ کوئ په خپل شوکیس کې چې هغه یا 20 دانې هغې سره موجود وي، هغه زر ختمېدی شي. چې کله هغه ختم شي نو ستا هغه ټول هر څه محنت به ضایع شي. ځکه په دې باندې ته ویډیوګانې هم جوړوې. بیا به ته زه دغه طریقه ښیم چې څنګه موږ پکې ویډیوګانې جوړو. د دې اډورټایزمنټ به کې فری ضروري نه چې ته پیسې ولګوې، فری اډورټایزمنټ به کې چې کله ته اډورټایزمنټ وکړې د چا خوښ شو هغه پروډکټ هغه اخلي هلته هغه سټاک هغې څخه ختم شوي وي نو ستا هغه محنت ټول ضایع شو. نو همیشه هغه پروډکټ په خپل شوکیس کې اډ کوئ چې هغه په سټاک کې سیلر سره زیات موجود وي. اوس دا به څنګه اډ کوم ګورم ډایرکټ لاندې موږ سره آپشن دی اډ ټو شوکیس. دلته هم ته اډ کولی شي او که ته واپس بیک لاړ شې نو ډایرکټ دا پروډکټ دلته لیکلی ګوره اډ. په دې اډ باندې چې ته کلیک کړې ډایرکټ دا ستا شوکیس کې اډ کوي. اوس ګوره زه مثلا په دې باندې کلیک کوم اډ څنګه اډ کلیک کوم اوس واپس دې نه بیک راځم ګورم چې دا زما شوکیس کې اډ شوی که نه. چې واپس بیک راغلم ته ګوره اوس دلته راشي خپل منیج شوکیس دی په دې باندې کلیک کړئ. چې په دې باندې زه کلیک کوم ګوره دلته ما سره هغه پروډکټ راغلی دی. دلته اوس وګوره ما سره دا پاس ټول چې دی هماغه پروډکټ راغلی. اوس که دا پروډکټ ته واپس ډیلیټ کول غواړې مثلا ته چې دا مې خوښ نه شو نو په دې باندې واپس که ته ډیلیټ کړې په دې 3 ډاټس باندې به کلیک کړې دا مقصد دی ریموو پروډکټس. په دې باندې به کلیک کړې دا به هلته نه ختم شي. نو په دې طریقه موږ په خپل شوکیس کې پروډکټ اډ کوو. دا سمپل طریقه وه. بیا په دې کې موږ نور مختلف طریقې وایو. دا یو سمپل طریقه وه چې موږ څنګه یو پروډکټ په خپل شوکیس کې اډ کوو. همیشه هغه پروډکټ اډ کوئ چې هغه سیلر سره سټاک یې زیات موجود وي هغه اډ کوئ. دویم ټرینډینګ پروډکټ ګورئ. هغه پروډکټ ګورئ چې هغه بهترین پروډکټ وي او ډېر زیات ډیمانډ وي نو هغه په شوکیس کې اډ کوئ نو په هغې باندې سیل ډېر زیات راشي. په هغې باندې تاسو ویډیو جوړه کړئ او هغه وایرل شي نو هغې باندې ډېر زیات سیل راتلی شي. څنګه موږ یو ټرینډینګ پروډکټ پیدا کوو
په بل ویډیو کې ورته دا کمپلیټ طریقه خیم. نو امید کوم چې ویډیو خوښ شي وي. خپل رائے ماته ضرور راکړئ د باره کې او چې هر قسمه کوېسچن وي تاسو یې کولای شئ. ویډیو ځان سره ضرور لایک کړئ، شیر کړئ او په چینل ته نوي یاستئ نو سبسکرایب ضرور وکړئ. ښه وخت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.